مدارس د علم پوهې مرکزونه دی نړۍ مشالونه دی نړۍ مدارس د دین سپېڅلي ورګانونه دی نړۍ مشالونه دی نړۍ مشالونه دی نړۍ مشالونه دی نړۍ مدارس الپیړیو دی روزلی ستر اشخاص په خمینا و اخلاص تاسو وګورئ تاریخ د حضرت سعد ابن وقاص په خمینا و اخلاص مدارس مونږ د اسلاف تاریخونه دی نړۍ مشالونه دی نړۍ مدارس د علم پوهې مرکزونه دی نړۍ مشالونه دی نړۍ مدارس د دین سپېڅلي ورګانونه دی نړۍ مشالونه دی نړۍ مشالونه دی نړۍ مشالونه دی نړۍ د اخلاق نمونه دی او د زهد سرچینې د معصومې مدرسې د توحید او د تقلید پکې درسیږي فلسفې د معصومې مدرسې مدارس د حق پالونکو ارمانونه دی نړۍ مشالونه دی نړۍ مدارس د علم پوهې مرکزونه دی نړۍ مشالونه دی نړۍ مدارس د دین سپېڅلي خوشحاله یم سے فرصت الله پاک جل جلاله مهیا که او په جامعه ریاض العلوم کې د خبرو فرصت راک او دا راز د دې مدرسې د لیدو ورونو علم او د دین خدمت او د دین هر شعبه د دې لپاره اساس او بنیاد هغه موږ تاسو ته استادانو مشران وایي بار بار هغه نیت ده نیت په علم کې ډېر مهم ده نیت د مدرسې په جوړښت کې هم ډېر مهم ده نیت په تدریس کې هم ډېر مهم ده نیت د کتاب په شروع کولو کې هم ډېر مهم ده د ټولو دینی شعبو لپاره نیت ډېر مهم دی یعنې د دینی کار عبادت هغه وخت عبادت ګرځي او د الله جل جلاله په حضور کې د مقبولیت مدار ته ځان رسوي چې نیت پکې موجود وي او للاهیت پکې موجود وي نو اول د موږ ټولو ته الله پاک توفیق راکړي چې دغه خدمت د مدرسې کوو د دې انتظام مصروفیت لرو ستړي یو استادان تدریس کوي طالب العلمان دلته راغلي د وخت تیری او د کور او کورنۍ نه رالیرې سوي دي د دې ټولو نیت باید لله فی الله وي خالص الله دپاره او د مدرسې او د دین د خدمت نتیجه هم هغه وخت مطلوبه راوځي چې کله پاک نیت پکې وي موږ تاسې په نړۍ کې ډېر علمي مراکز لرو ډېر مشهور علمي ځایونه لرو خو د هغو ځایونو برکت او خیر او دین ته نفع مشهوده او واضحه ده او ټول پې آګاه دي او شاهدان دي چې په هغو کې هغه د اکابرو نیت لله فی الله نیت خالصتا لله و بس هغه اراده سے موږ لرو راځو مدرسې ته اراده لرو تدریس کو اراده لرو خدمت کو اراده لرو دا مدرسه جوړو او بیا سبق کې وایو طالب العلمان دغه اراده سے کله د فعل پورې متعلق سي د عمل پورې متعلق سي دغه ته نیت وایي اوس دغه نیت دا باید خالص لوجه الله وي یعنی که هر رقم حالت و شرایط زه به دا کار کوم د الله دپاره نور که ماته ډوډۍ نه رسېده که ماته تکلیف په دې مدرسه کې که ماته وخت مې کم وکړه چا اهمیت نه راکاو که تکلیف را باندې راته زه به دا کار کوم ځکه د ما مقصود الله جل جلاله ده نو اساس د کارو به موږ نیت جوړو په مدرسه کې نو الله دې وکړي چې موږ تاسې ټولو نیت ښه محکم او هر ورځ ځان سره تکرار سي د الله لپاره وي چې للاهیت موجود وي بیا به انشاءالله په دې درس و تدریس و په دې
تعلم او تعلیم کې برکت موجود وي، بیا به د دین واقعي خدمت انشاءالله الله جل جلاله له موږ نه اخلي. دا یوه مسله. بله مسله ډیره مهمه د دین په شعبو کې خصوصا په علومو کې هغه ادب ده. ادب باید ډیر ټینګ مراعات شي. د کتابو ادب، د استاد ادب، د مدرسې ادب، د مدرسې د خادمانو، د منتظمینو، د محتممو، د نورو خادمان ستل ته خاطر اشپزه پورې تر صفاکاره پورې د ټولو سره ادب دا ډیر مهم ده. ځکه دا ټول کارونه د الله د دین پورې تعلق لري، د الله د دین د خدمت په اساس باندې کیږي. کلم سه د الله د دین د خدمت لپاره یو کار کیږي، په دین کې ادب ډیر مهم ده. د دین کارونه هغه وخت د مقبولیت مدار ته ځان رسوي او الله جل جلاله ته د قبلېدو وړ ګرځي چې د ادب هغه مراعات پکې سوی. په دیني علومو کې لکه څرنګه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ته من تعامل او تعلق وو، صحابه کرامو سره کوم ادب له نبی علیه السلام سره کاوه، دارنګې شاګردان باید همیشه د خپل استادانو سره ادب ولري. استاد هغه څوک ده چې تا مدارجو او مرتبو د عزت او وقارو د الله پاک د مقبولیت ته رسوي. لا امام صاحب حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله علیه یو قول داسې نقل سوی، چا پوښتنه ځینې وکړه چې د مور پلار ترمنځ او د استاد ترمنځ که ترجیح د ادب راځي ته به د چا ډېر مراعات کړي؟ وایي ده ورته وویل چې زه به د استاد ډېر مراعات کړم، ځکه د ما مور پلار هغه اسباب وسیله د دې دپاره سول چې زه له حالت ملکوتی نه یا له حالت چې زه نه وم معدوم هستۍ ته راوستم، دنیا ته یې راکوز کړم، له پاسې دنیا ته راوستم. یا ارواح عالم ارواح کې وم، روح وم، نو هغوی والدین مې د دې سبب سول چې دنیا ته راوستم. خو استاد بیرته دې سبب کیږي چې ما الله ته بیرته پورته کوي، لمځکې نه مې بیرته اسمانو ته پورته کوي، جنت او د الله پاک انعاماتو ته مې رسوي. نو استاد مرتبه ډېره ده، زه ډېر مراعات کوم. نو د استاد ادب به ساتو موږ تاسې دا طالب العلمان، دا ډېره مهمه او اساسي خبره. بیا چې کله ادب مراعات سي دغه طالب علمانو په عمل کې به بیا برکت وي، بیا به د دوی په سبق کې الله برکت اچي، بیا به د دوی په عمر کې خدای جل جلاله برکت اچي، بیا به د دوی په خدمت کې الله جل جلاله برکت اچي. دا راز ادب د کتاب سره، کوم کتاب که هغه علوم اصلیه دي که علوم عالی دي، د ټولو ادب و احترام کول. حتی علما لیکي چې د مطلق کاغذ به احترام کوي، د کاغذ بیا هغه کاغذ چې هغه منقوش په نقوشو د علومو سره وي، حروف ایجاز سره وي، همدارنګه په هغه کې بیا قال الله او قال رسول لیکل شوي دي. د دې خو په سره ډېر ادب ډېر احترام کوي. له دغه ادب نه انسان مقامات پیدا کوي، د الله حضور ته مقبولیت پیدا کوي، د الله جل جلاله په حضور کې د عمل او هغه خدمت چې کوي هغه کې الله خیر ډېر اچي. نو د کتاب سره به ډېر ادب ساتو، ورسره به د خپل محل د بودباشو د تدریس او د تعلیم د زده کړې او د وسیدا له دې سره ډېر ادب کوو، په ګرځېدا کې، په حرکت کې، په سکناتو کې، په صفایي ساتلو کې، له وسایلو سره په احتیاط کې، په ژوند کولو کې د مکان سره هم ادب ولرو، دا ضروري ده. د مسجد سره ادب ولرو. د ادب په نتیجه کې انسان خپل مقاماتو هغه کوم شی چې دی د دین دپاره کول غواړي، نیت وي زه الله د دین یو خادم جوړ سم، عالم جوړ سم، خدای خدمت رانه واخلي، هغو ته رسیږي په دغه طریقه باندې. بله ډېره مهمه موضوع دا ده چې علوم ډېر زیات دي او ضرورت هم سخته ډېر ده، خو هغه څه چې زموږ هېواد او زموږ وطنوال یا اوسني مطلق انسانان په دنیا کې ضرورت ورته لري، هغه د دین باندې پوهاوی، په دین باندې صحیح پوهاوی، داسې پوهاوی لکه څرنګه چې موږ ته دین نقل سوی ده، اکابرو علماو فقهاو را نقل کړی، دغه رقم یې موږ ونیسو، زده یې کړو او دغسې د موږ سینو ته را نقل سي په محفوظ شکل. ډېر جو کې علوم یي قال الله قال رسول ویل کېږي، د امامانو په حواله باندې قال یقول ویل کېږي،
فقهاو ټول اقوال نقلیږي. وایي تاسې ګوري هغه د شاګردانو سیرت او صورت هغه شی بیا هغه دغه تقاضا بدل وي، هغسې نه وي لکه هدی سې وایي، نه هغه ماحول هغه رقم پاتې وي، نه انسانانو څیرې هغسې پاتې وي، نه ځکه خو بیا هغه په نتیجه هم کمه ده، نتیجه یې هم محدوده. نو هغه وخت په دې شي کې الله خیر اچي چې موږ ځان مطابق لږ شي سره جوړ کړو، څه زده کوو. په ورځ کې یو حدیث شریف زده کوو، د هغې مصداق ځان جوړ کړو. په ورځ کې د فقهاو اقوال نه یو قول راته معلومیږي، د هغې مصداق ځان جوړ کړو. هغه دین چې زده کوو په عمل کې راولو، نجمن په ځان کې عملي کړو. د دې خیر بیا دا ده چې د دین به د موږ تاسې عادت وګرځي، دا شریعت به د موږ تاسې عادت وګرځي، او دا ډېر لوی نیکونه عظیمه نیکي ده. د نبي صلی الله علیه وسلم خلق عظیم کې حضرت عایشې رضی الله عنها حدیث روایت ده چې هغه یو دا بللی و چې دا قرآن کریم د نبي اسلام داسې عادت و، د دین داسې عادت و، د ژوند دغه عادي عادتونه ټول د قرآن کریم سره مطابق و. بیا به د موږ تاسې ټول عادتونه د دین سره مطابق وي. دغه خلق عظیم ده. وانک لعلی خلق عظیم. الله جل جلاله نبي صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته په ډېرو لویو اخلاقو باندې ما مبوس کړی یا مې لېږلی یم ځکې ته په ډېرو لویو اخلاقو. مفسرین څه پوښتنه کوي چې د نبي اسلام خلق عظیم څه شی؟ یو جواب دغه ده چې دا شریعت او دین د نبي اسلام داسې عادت و چې د ژوند برخه وه، هېڅ تکلیف په عملي کېدو کې نه احساس کوو. نو دا هغه وخت کېږي چې موږ تاسې ژوند پکې را جوړ شي. دغه اوس شاګردۍ او وړکوالي نه دین په ځان کې زده کوو، عملي کوو چې لویږو، دین د موږ عادت جوړېږي. په دین باندې به موږ کلک عاملین یو، او دا عمل په دین به له موږ نه هېڅ تکلیف نه غواړي، او دا ډېره مهمه خبره ده. نو دا کار به کوو.